د رزق د پراخۍ دپاره 3 اسانه عملونه دي ښه. کوم انسان دا خبره کوي چې یاره زما روزي دې پراخه شي، نو هغه دا 3 عملونه کوي. د ټولو نه اول نمبر عمل دا دی، کوم یو انسان چې هغه یا کریم و یا رزاق وظیفه دا په کثرت سره کوي، یا کریم و یا رزاق، د دې انسان روزي به رب العالمین پراخه کوي. یو عمل. دویم عمل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل فرمای من لزم الاستغفار، کم انسان همیشه والی کوي په استغفار باندې، نو رب العالمین به دې انسان ته 3 انعامونه ورکړي. یو انعام په دنیا کې دا دی چې الله تعالی به ټولې بندې لارې ازادې کړي. یو. دویم انعام دا دی چې الله تعالی به د هر قسم غم نه د نجات نصیب کړي. او دریم انعام دا دی چې رب العالمین ورته داسې ځای نه روزي ورکوي چې د انسان په وهم او ګمان کې وهم نه وي. یقینا دغه 3 قسم انعامونو پسې هر انسان ګرځي، هر انسان غواړي چې زما روزي پراخه شي. هر انسان دا کوشش کوي چې یاره زما د بندې لارې ازادې شي، زما غمونه دې ختم شي، زما روزي دې پراخه شي. نبی علیه السلام فرمایي که څوک دا غواړي چې زما روزي دې پراخه شي، هغه د استغفار په کثرت سره وي. یو. د ټولو نه آسان نمبر 3 عمل، دا د ټولو آسان دی. 3 عمل دا دی، کوم انسان چې کله کور ته داخلیږي نو د داخلېدو په وخت کې چې د انسان سورت اخلاص وي، کوم انسان سورت اخلاص د داخلېدو په وخت کې وي، رب العالمین به د دې انسان روزي پراخه کړي. نو دا څونه بهترین آسان عملونه دي، یقینا چې په دې باندې موږ عمل وکړو چاته حاجت بیا نشته دی.